طالبانو د بامیان ولایت د کوهمرد ولسوالۍ نیولې. په داسې حال کې چې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د طالبانو د پرمختګونو لړۍ روانه ده. تازه طالبانو خبر ورکړی چې د بامیان ولایت د کوهمرد ولسوالۍ مرکز او ټول ملحقات د طالب ځواکونو لاس ته لوېدلي دي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د بامیان ولایت د کوهمرد ولسوالۍ مرکز امنیه قومندانۍ او ټول ملحقات د مزدور دښمن له شتون څخه تصفیه او په بشپړه توګه د طالب ځواکونو تر ولکې لاندې راغلل. د مجاهد په خبره دولتي ځواکونه د درنو تلفاتو په لیدلو سره له سیمې تښتېدلي، وسلې، مهمات او پوځي وسایط د طالب ځواکونو لاس ته ورغلي دي. باید وویل شي چې له تېرې یوې میاشتې راهیسې طالبانو د هیواد په شمال او جنوب کې بېسارې پرمختګونه کړي. ګڼې ولسوالۍ، پوځي مراکز او سوداګریز بندرونه یې تر خپلې ولکې لاندې راوستي او سلګونه دولتي عسکر له خپلو وسلو او تجهیزاتو سره یو ځای طالبانو ته تسلیم شوي دي.